د هر چا دغه ارمان وي چې د خپل کور د خپل ماشومانو او د خپل نغري خواته روژه ماتې وکړي، خو څه خلک داسې هم شته چې نه یې کور شته، نه یې نغرۍ شته او نه یې د ګټې وټې څه ذریعه. د چا دپاره چې د پېښور په مختلفو ځایونو کې د روژه ماتې انتظام کړلی شوی دی. همدغه رنګ د پېښور LRH چې مخې ته هم نن تاسو څنګه چې ګورئ د کیمرې په ذریعه باندې په ډېر لوی تعداد کې خلک راغونډ شوي دي، د چا دپاره چې د شتمنو خلکو له طرف نه د روژه ماتې انتظام شوی دی. دغه خلک ولې دلته کې د خپل کور د خپل ماشومانو نه لرې روژه ماتې کوي؟ راځئ چې د دوی سره څو خبرې وکړو. د دره ادم خیل سره تعلق لرونکی یو ورور را سره موجود دی. دلته کې په دغه روژه ماتې درستخوان کې دوی هم برخه اخیستې ده. څه ګڼئ څومره ضروري ده زموږ خلکو له چې داسې قسمه درستخوانونه را جوړ کړي او مسافر هم دلته کې دي، د اسپتال مریضانو سره چې کوم خلک راغلي هغه هم موجود دي، مزدوران هم موجود دي، تاسو خپله هم مزدوري. څه ګڼئ څومره دوام پکار دی داسې قسمه څیزونو ته؟ او ډېره غټه ده، موږ پرې ډېر کار کېږي، د شپې کار کوو، ورځ جوټۍ مزدوري ځان لګوو، خوراک راوړو. دلته 200 روپونه موږ بچ وو، چای ډوډۍ هر څه میلایي که نه. ډېر غټ کار په دې باندې کېږي. اسپتال مریضان راځي دلته خوراک کوي، همداسې مسافر راځي. دې باندې ډېر غټ کار زموږ کېږي. د دوی وینا ده چې دوی دلته کې مزدوري کوي نو دومره پیسې وګټي چې په هغوی به خپل خوراک کوي که نه خپلو بچو لپاره به یې وړي، خپل کور ته به یې وړي. یو بل کاکا جان را سره موجود دی، په دغه روژه ماتې درستخوان کې برخه اخیستې ده. کاکا جانه د کوم ځای نه راغلي او تاسو دلته کې کوم ځای کې مزدوري کوئ؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. منګه خو زه خو راغلی یم د خپې لګولې تابات اسپتال ته مزدوري نه کوم، خو دلته لکه ګراني ده نو موږ دغه حساب د روژه ماتې چې کوم ځای کې چا شتمنو خلکو ډوډۍ پروګرام کړی موږ ولې راشو ډوډۍ وخورو. ولې چې موږ غریب خلک یو نو زموږ په اسپتال کې خو د خوراک پروګرام نشته دی، نو موږ دغه حساب دا د خوراک ګراني ده، ډېره زیاته ګراني ده، دې ته موږ نه رسو. نو موږ دغسې شتمنو خلکو چې پروګرام کړی ده هغوی ثواب وشي، موږ راشو ډوډۍ ترې وخورو. څه ګڼئ چې څومره ضروري ده چې موږ د خپلو ګاونډیانو خیال وساتو؟ په چم ګاونډ کې چې دی دغسې قسمه خلک چې هغوی مجبوره دي، هغوی بېوسه دي، هغوی کور نه لري، د هغوی دپاره دغسې قسمه ګامونه پورته کړو. خلکو ته پیغام څه ورکول غواړئ؟ خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې شتمن خلک د خپلو ګاونډیانو سره ډېر کومک وکړي او ډېر امداد دې ورسره وکړي. ولې چې د خپلو ماشومانو دپاره چا دومره وس نه کېږي چې یو ته د اختر جامې واخلي، یو ته کم مټیان یا نور څه ورته راوړي. نو دا شتمن خلک دې مهرباني وکړي چې خپلو ګاونډیانو سره دې یعنې دومره کومک وکړي چې هغوی د بچي په دې سیالۍ کې شامل شي او د هغوی بچي دغه حساب د نورو بچو په شان ته اختر تېر کړي او روژه تېره کړي. د دیر میدان سره تعلق لرونکي یو ورور جان را سره موجود دی. هغه وایي چې بېوسه یم، وس مې نشته دی چې د خپل ځان دپاره دلته کې په دې ګرانه ګرانۍ کې روژه ماتې واخلم. دلته کې راغلی یم روژه ماتې کومه. کاکا جانه څه کار کوئ او دا راته وایي چې دې ته کم ګام دی، دې ته په کم نظر ګورئ؟ من کار ته من شپې یوه پڅه زو شپېله تاتکې وړو نیتلو کار کوو، نیتل اچوو. ښه کاکا جانه دې ته په کم نظر ګورئ چې دغه شتمن خلک د خلکو مدد کوي، روټۍ تنظام ورته کوي؟ من تشه تحکوله من زوات اشمان زوات پشا کرځو، من زوات پشا ځکه کوو من زمن خدمت کوي. دوی وایي چې د دغه خلکو ستاینه کوو چې زموږ خدمت کوي، دلته کې موږ دپاره د دغه روژه ماتې دغه انتظام یې کړی دی. دوی وایي چې دلته کې موږ د شپې چې بیا وځو مزدوري کوو، دلته کې د خوراک ځای مو نشته دی، پیسې را سره نشته دی چې خوراک وکړو، څه مزدوري وکړو، هغې باندې ماشومانو له انتظام وکړو. نو د دغه خلکو مننه کوي او ستاینه یې کوي او وایي چې خلکو له داسې پکار دي چې په خپل چم ګاونډ په خپله لاره کوڅه کې د اوږي او د غریبو خلکو مدد وکړي. خواهش د ټولو ملګرو دا و چې یاره موږ دلته یو روژه ماتې کلو کو دي، خلکو دغه اسپتال مریضان دي
نور غریبان دي د هغوی دپاره. نو زمونږ د ملګرو دا کوشش و هغه الله پاک کامیاب کړو. موږ تقریبا 300 نه 400 کسان اندازه زمونږ دا ده چې 400 کسان دلته راځي او دا روژه ماتي موږ سره کوي. زمونږ خو دا د کرونا نه مخکې نه شروع، کرونا پکې یو کال چوټي شو، بیا موږ د بله کرونا کې موږ ورکړی بالکل پوره ورځ یې هم ورکړی او انشاءالله اراده هم ده چې بیا بل کال هم ورکو، بیا کال هم ورکو. همدغه مې اراده ده چې دغه څونه ورکو انشاءالله دې نه ډبل کړو بل ځل. یوازې دغه شتمن خلک نه بلکې د پیښور او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د روزانه په حساب سره شتمن خلک د دغسې بېوسو خلکو د پړي مزدورانو دپاره د روژه ماتي انتظام کوي. موږ له هم پکار دي چې په خپل چم کې په خپل ګاونډ کې هغه خلک وګورو چې هغوی بېوسه وي او د روژه ماتي توان یې نه وي. نو زموږ په معاشره کې به لوږې څوک نه وده کیږي. د کیمرمین محمد خالد سره کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت